د کرونا وایروس راتګ داسې حالت جوړ کړی دی چې موږ ترې د مسلمانانو په توګه ښه ګټه اخیستلی شو. هغه دا چې په دې حالت کې باید الله تعالی ته رجوع وکړو، خپل ایمانونه تازه کړو. داسې حالتونه پر موږ باندې یو امتحان راځي، د امتحان په توګه باید پکې ځان بریالی کړو. بل درس یې دا دی چې موږ ته دا ښیي سره له دې چې نړۍ څومره پرمختګ کړی، نړۍ څومره ځان لوړ ګڼي، انسانان څومره پرمختګ کړی، څومره ځانونه لوړ ګڼي، څومره امکانات یې ترلاسه کړي، څومره ټکنالوژي پرمختګ کړی، خو په سترګو د نه لیدل کېدو وړ یو ویروس ټوله نړۍ له ګواښ سره مخ کوي. دا موږ ته دا درس راکوي چې موږ په هر حالت کې د الله تعالی د مرستې اړ یو. که څومره هم پیاوړي شو، بیا هم تر ټولو د پیاوړي ذات مرستې ته اړتیا لرو. راځئ دعا وکړو چې الله تعالی دې موږ ټول، نه یوازې مسلمانان بلکې غیر مسلمین ټول، له دغې ناروغۍ، له دغې وبا او له دغې جنجال نه په امان وساتي. الله تعالی دې ټول خلک له دغې وژغوري. په ګډه لاسونه سره یو کړو او د دې ناروغۍ پر وړاندې باید مبارزه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.